السلام علیکم ملګرو. څومره چې د کرکټ مینوال دي، بیا خاص کر څومره چې پښتانه دي د کرکټ مینوال دي، نو د هغوی دپاره د خوشحالۍ یو خبر. څنګه ستاسو پته چې په خیبر پښتونخوا کې درې داسې ګراونډونه دي چې انټرنیشنل او د پی اس ال میچونه پې کیدی شي. ارباب نیاز کرکټ سټیډیم داسې ګراوند دی چې په دې باندې انټرنیشنل میچونه شوي دي. په کال 2006 کې په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پېښور کې د پاکستان او انډیا اخیری ون ډے میچ شو چې د پېښور پر ګراوند باندې 15 نه زیات ون ډے انټرنیشنل میچونه شوي دي. د پاکستان سریلانکا، پاکستان او بنگلاديش، پاکستان او انډیا میچونه د پیښور پر ګراوند کې شوي دي. او په کال 2006 کې اخیری ون ډے میچ د پاکستان او انډیا ترمنځ په پېښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې ترسره شوی و. څنګه تاسو معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا کې درې داسې کرکټ ګراوندونه دي چې انټرنیشنل او د پی اس ال میچونه پې کېدلی شي، چې په دې کې د یو ارباب نیاز کرکټ سټیډیم چې په دې باندې انټرنیشنل میچونه شوي دي. د نه علاوه اوس چې کوم دی ارباب نیاز کرکټ سټیډیم باندې دوباره کار روان دی، مکمل کېدو والا دی. انشاءالله چې د روان پی اس ال میچونه په هم کېږي. جاوید افریدي هم د دې په باره کې خبره کړې ده. نو انشاءالله چې د روان پی اس ال میچونه په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې وشي. د نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې یو بل داسې سټیډیم دی چې انټرنیشنل میچونه پې کېدلی شي، حیات آباد کرکټ سټیډیم. تاسو به کتلی وي چې ډېر یو ښکلی او ښایسته لوکیشن باندې جوړ دی او یو ډېر زبردسته ګراوند دی. د نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې یو بل داسې سټیډیم دی چې انټرنیشنل میچونه پې کېدلی شي، ایبټ آباد کرکټ سټیډیم. نو پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي دا فیصله کړله چې موږ به د ایبټ آباد کرکټ سټیډیم په صحیح طریقې سره جوړو او په دې باندې موږ انټرنیشنل میچونه کوو. پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله ولې کړله چې ایبټ آباد کرکټ سټیډیم موږ جوړو. او د دې ګراوند په حوالې سره وسیم اکرم څه ویلي. وسیم اکرم هم د دې ګراوند په باره کې یو نوی بیان جاری کړلی چې دا څنګه ګراوند دی. نو د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پېښور، حیات آباد کرکټ سټیډیم پېښور او ایبټ آباد کرکټ ګراوند په باره کې ډېر غټ او مهم خبر در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. نو ښه ملګرو، څنګه ستاسو ته ما ویل چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې درې داسې کرکټ ګراوندونه دي چې په دې کې انټرنیشنل او د پی اس ال میچونه کېدلی شي. یو پکې داسې ګراوند دی پېښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم چې په دې کې انټرنیشنل میچونه شوي دي. د نه علاوه حیات آباد کرکټ سټیډیم پېښور چې یو ډېر ښکلی او زبردست ګراوند دی. نو پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي اوس چې کوم دی په هغې باندې به هم صحیح کار روانوي او دغه به هم مکمل کوي. د نه علاوه پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د ایبټ آباد کرکټ سټیډیم په باره کې ډېر غټ ډیسیژن اخیستی دی، ډېره غټه فیصله کړې ده. او وسیم اکرم هم پاکستان کرکټ بورډ ته غټه مشوره ورکړې ده. څنګه چې تاسو پته ده په پاکستان کې چې کوم انټرنیشنل ګراوندونه دي، لکه کراچۍ کې چې کوم ګراوند دی، بیا قذافي سټیډیم لاهور چې کوم ګراوند دی، بیا ملتان چې کوم ګراوند دی. نو درې څلور د پاکستان داسې انټرنیشنل سټیډیمونه دي. کله چې د آسټریلیا ټیم پاکستان ته راځي، د نیوزیلینډ ټیم پاکستان ته راځي، یا ویسټ انډیز ټیم پاکستان ته راځي، نو په دې سټیډیمونو کې اکثر چې کوم دی د ګرمۍ په موسم کې انتهایی ډېر زیاته ګرمي وي او کرکټ کول یعنی میچ کول پې ډېر زیات مشکل وي. کوم چې د بار نه ټیمونه راغلي وي نو هغوی ته پکې هم ډېر زیات تکلیف وي. او پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي اوس دا فیصله کړله، څنګه چې تاسو پته ده چې ایبټ آباد کرکټ سټیډیم چې په خیبر پښتونخوا کې واقع دی، په یو ډېر زبردست لوکیشن باندې دا سټیډیم جوړ دی. که چېرته تاسو ایبټ آباد ته تللی یئ، بل کال چې زه تللی وم نو قائد اعظم ټرافۍ میچونه پې شروع، لکه سټیډیم داسې مکمل نه دی خو لکه ډېر زیات، لکه که تاسو د هغې لوکیشن لکه ګرمي مرمي پکې بالکل نشته که نه. او بل چې که تاسو د ایبټ آباد لوکیشن ووینئ نو ډېر زبردست دی او کالو سر پکې چې کوم دی موسم یخ وي. نو پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي اوس دا فیصله کړله چې موږ به په ایبټ آباد کرکټ سټیډیم باندې کار شروع کوو او دا سټیډیم به موږ ډېر زر مکمل کړو او په دې سټیډیم کې به د پی اس ال او انټرنیشنل میچونه کېږي. چې په ګرمۍ کې د بهر ټیمونو پاکستان ته راځي نو زیات میچونه په دې ایبټ آباد په دې سټیډیم باندې کېږي. پاکستان کرکټ بورډ به انشاءالله په دې باندې ډېر زر تر زره کار شروع کوي. تاسو ته دا معلومه شي ملګرو چې په ایبټ آباد کرکټ ګراوند باندې 15 یا 1 د قائد اعظم ټرافۍ میچونه شوي دي او داسې فاست کلاس میچونه پې هم ډېر زیات شوي دي. په کال 2020 کې چې زه تللی وم نو د قائد اعظم ټرافۍ میچونه په دغه ایبټ آباد کرکټ سټیډیم کې شروع. نو پاکستان کرکټ ټیم پخواني فاست بولر وسیم اکرم ویلي چې ما ډېر زیات ګراوندونه لیدلي، لکه د پاکستان نه ګراوندونه په ډېر ښه لوکیشن باندې دي. خو ایبټ آباد کرکټ ګراوند په یو ډېر زبردست لوکیشن باندې جوړ دی او پاکستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې په دې باندې زر تر زره کار وکړي او دا د دې قابل کړي چې په دې باندې انټرنیشنل میچونه کېږي. وسیم اکرم ویلي که چېرته پاکستان کرکټ بورډ په ایبټ آباد کرکټ سټیډیم باندې زر تر زره کار شروع کړي او د ګراوند مکمل کړي نو دا به د دنیا یو خوبصورت او ښکلی کرکټ ګراوند وي. چېرته تاسو ایبټ آباد ته تللی بیا هم ایبټ آباد کرکټ ګراوند ډلې
نو ډیر یو خوبصورت او یو ښکلي لوکیشن باندې چې کوم دی دغه ګراوند جوړ دی خو دغه ګراوند لا پوره مکمل نه دی چې په دې باندې انټرنیشنل میچونه وشي انشاءالله که چېرته پاکستان کرکټ بورډ د ابټاباد د سټیډیم جوړ کړي او د انټرنیشنل میچونو قابل شي نو زما په خیال د ابټاباد د سټیډیم به د دنیا په ښکلو او خوبصورته ګراوندونو کې راځي او د پاکستان به د ټول نه ښایسته او ښکلی کرکټ ګراوند وي او پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي اوس دغه فیصله کړله چې موږ به ابټاباد کرکټ سټیډیم په صحیح طریقې سره جوړو او انټرنیشنل میچونه وپکې کوو دې نه علاوه جاوید افریدي چې کوم دی همدغه خبره کړله چې انشاءالله د روان پی اس ایل میچونه په پېښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې هم ترسره کیږي باقي داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري د نورو کرکټ مینوال سره شیر کړئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله په امان